آن واضح شما که داعش وسیله اهداف امریکاست، زمینه ساز تطبیقات امریکا در افغانستان شده. مهم مسائل دي چې نو غواړم چې وشي مسله کوم بیان کوم ځکه په شهزادو کې او په خوګیانو کې دا څو کال کېږي د داعش پروژې روانې دي او زه مطمئن یم ما سره ثبوت آشنا شته چې وړي صاحب هغه داعش د پروژې لپاره یو کس ټاکل شوی. امی آوازه امی رادیوی داعشتان از بیز امریکایی اگر نبود مرا به دار بزنی. ساخته شده در میدان خود ننگرهار، در میدان هواییش است، از طرف خود امریکایی‌ها ساخته شده. اینا میخواین که افغانستان هم میدان جنگ جور کنن. دا ښکاره خبره ده بختیار صاحب دا که اوس هر څه موږ په خپلو سترګو په خپله لاس نیسو د داعش پروژه مستقیما د امریکا ده. څو ورځې تیارې د ننګرهار په مختلفو ځایونو کې نشست کوي چې کله طالبان او داعش خپل منځ کې جنگ کوي، تیارې راځي، طالب ولي داعش نه ولي، داعش ته سلاح رسیږي، داعش ته مهمات رسیږي. ولسوالی چین در اسنای درگیری از طرف قطاعات قولی اردوی 201 سیلاب کارتهایی که از طرف دولت افغانستان برایشان توزیع گردیده در جیبهایشان موجود بود. این سند نیست، از این دیگه سند بالا میخواین؟ ویل تاسو نه بین‌المللی امنیت به خطر کرد. امروز وضاحت واضحی داشته باشیم. قوای پر افتخار امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول امنیت جهانی هستند. اتصال برکت ده چې په واشنگټن باندې حمله نه رسېږي، په نیویورک باندې بمونه نه چاودېدلي، دلته یې موږ خبره د